او وخت مو په خیر خوږو او نازولو زده کوونکو خدای دې وکړي چې روغ جوړ او د صحت جامه مو پر تن وي. خوږو زده کوونکو زموږ تېر لوست د همت کلمه وه چې هغه ما تاسو ته وکارولو او نقطه ګذاري مې هم درته پکې مشخصه کړه. نو خدای دې وکړي چې تاسو به زده کړی وي. نن هم راځو خپل نوي لوست ته چې 54 لوست ده، 55 صفحه ده او د لوست عنوان مو هم ده یا الله. نو نن به زه تاسو ته دا لوست په جمله کې وکاروم تر څو تاسو د جملې په کارولو باندې هم پوه شئ او نقطه ګذارۍ باندې هم پوه شئ. خوږو زده کوونکو دا هم زموږ د لوست عنوان ده یا الله. دا مو هم د لوست عنوان. نو اوس په دې ته راشو چې زه یې تاسو ته په جمله کې وکاروم. یا الله موږ ته د ګناهونو بخښنه وکړه. بخښنه خوږو زده کوونکو دا هم زموږ دا لوست و چې ما تاسو ته وکارولو. نو اوس په دې ته راشو چې زه یې تاسو ته نقطه ګذاري وښیمه. د یا الف مو د 3 نقطو په اندازه کاروو. دا الف مو هم د 3 نقطو په اندازه. د لام مابینځ باید د 1 نقطې په اندازه سره وکارولی شي. میم هم د 1 نقطې په اندازه. واو مو هم دلته د 1 نقطې په اندازه سره کارول کیږي. ګ مو هم د 2 نقطو او ت چې ده هغه د 1 نقطې په اندازه سره کارول کیږي په دې شکل سره. دال مو هم د 2 نقطو په اندازه ده. کاف هم د 3 نقطو په اندازه. دا هم د واو اندازه ده چې د 1 نقطې په اندازه سره یې کاروو. دا هم کش خین ده چې ژوروالی باید د 1 نقطې په اندازه وي او اوږدوالی کې له 7 نقطو څخه تر 11 نقطو پورې اوسیږي. دا هم نون او دا هم واو ده چې د 2 نقطو په اندازه یې کاروو. دا هم کاف چې د 3 نقطو په اندازه سره کارول کیږي. دا هم ړې ده چې د 2 نقطو په اندازه یې کاروو. پاتې شو ه ګردکه چې دا هم دلته د 1 نقطې په اندازه کارول شوې ده. نو ګرانو خوږو زده کوونکو دا هم زموږ د نن ورځې دا لوست و چې د یا الله کلمه ما تاسو ته په جمله کې وکاروله. جمله مو هم په دې شکل سره ده. یا الله موږ ته د ګناهونو بخښنه وکړه. نو خدای دې وکړي چې د نن ورځې لوست به مو په ښه توګه زده شوی وي.
ګرانو خوږو او نازولو زده کوونکو دا هم زموږ د نن ورځې دا لوست و چې ما تاسو ته وکارولو نو خدای دې وکړي چې تاسو به زده کړی وي. ستاسو کورنۍ دنده دا ده چې تاسو باید په خپلو کورونو کې د یا الله کلمه په جمله کې وکاروئ او نقطه ګذاري هم پکې مشخصه کړئ. نو خپله کورنۍ دنده مو زموږ په لاندیني ایمیل ادرس کې موږ ته راولیږئ. که تاسو کوم انتقاد او پیشنهاد لرئ هغه په کومنټ کې موږ سره شریکولی شئ. نو د نورو ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره زموږ یوټیوب چینل درسره لایک او سبسکرایب کړئ. تر بیا هم په لوی او مهربان خدای سپارم. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.